السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، نن موږ د لیک او لوست اسانه زده کړې لومړی موضوع شروع کوو چې یاده موضوع مو په الف توري کې راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. الف یا الف، اسلام. اسلام. موږ مسلمانان یو. موږ مسلمانان یو. په آخري کې دغه نکته یا ټکه چې کېښودل سوی ده دا د جملې د ختمېدو معنا ورکوي. زمونږ دین اسلام دی. زمونږ دین اسلام دی. اسلام د الله تعالی اوامرو ته غاړه ایښودلو ته وایي. اسلام د الله تعالی اوامرو ته غاړه ایښودلو ته وایي. اسلام د الله تعالی وروستی دین دی. اسلام د الله تعالی وروستی دین دی. الله تعالی د اسلام دین د دې لپاره رالیږلی چې دا په ټولو مذهبونو او دینونو باندې غوره دین دی. الله تعالی د اسلام دین د دې لپاره رالیږلی چې دا په ټولو مذهبونو او دینونو باندې غوره دین دی. د اسلام 5 بناوې کلمه طیبه، لمونځ، روژه، زکات او حج دي. د اسلام 5 بناوې کلمه طیبه، لمونځ، روژه، زکات او حج دي. هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو نو اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: اوامر، حکمونه. اوامر، حکمونه. مذهبونه، لاره، طریقه. مذهبونه، لاره، طریقه. کورنۍ دنده. د الف توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. نو په دې کې 4 کلمې دي چې ما درته راوړې دي. 2 به زه درته بیلې کړمه، 2 به بیا تاسې خپله بیلې کړئ. لومړی الله. الله چې کله دا توري جدا جدا لیکو نو موږ به لومړی لیکو الف، لام، لام، ه. دا چې ټول سره یو ځای کړو الله راځي. بیا الف، لام، لام، ه. دا چې سره یو ځای کړو الله راځي. دوهم، اوس موږ د اسلام توري کوو یا یې سره بیلوو. الف، سین، لام، الف، میم. دا چې سره یو ځای کړو اسلام راځي. الف، سین، لام، الف، میم. دا چې سره یو ځای کړو اسلام راځي. نورې 2 کلمې یا لغاتونه تاسې سره بیل بیل کړئ. دوهمه برخه: د الف یا الف توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. نو دلته چې دا لغات یا کلمه ټوټې ټوټې یا توری توری ده موږ یې سره یو ځای کوو. لومړی عین، ب، الف، دال، ت. دا چې سره یو ځای کړو عبادت راځي. عین، ب، الف، دال، ت. دا چې سره یو ځای کړو عبادت راځي. دوهم الف، ر، کاف، الف، نون. دا چې سره یو ځای کړو ارکان راځي. الف، ر، کاف، الف، نون. دا چې سره یو ځای کړو ارکان راځي. نورې پاتې 2 کلمې تاسې سره یو ځای کړئ. دا وو په الف کې چې موږ تاسو ته د اسلام موضوع راوړې وه. نو لومړی مو درته متن تشریح کړو چې هره جمله مو 2 ځلې درته تکرار کړه. نو د هغه وروسته مو هغه سخت لغاتونه تاسو ته معنا کړله. بیا مو درته د الف توري کې 2 کلمې بیلې بیلې یا د تورو په شکل ولیکلې. نو 2 مو تاسو ته پرېښودلې. همدارنګه 2مه برخه یې وه په هغه کې مو 2 بیلې شوې کلمې سره یو ځای کړلې او 2 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړله. نو دا و د اسلام په اړه چې ما تاسو سره لنډه موضوع شریکه کړه. هیله لرم چې یاده موضوع یا متن تاسو په کورونو کې له ځان سره د 5 ځلو نه نیولې
تر 10 ځلې پورې تکرار کړئ چې تر څو مو یاده موضوع په ذهن کې پاتې شي او په آینده کې وکولی شئ تاسو لیکل او لوستل وکړئ.